سلامونه دوستانو تاسو ویډیو کتلی شئ چې یو سومالي مهاجر د ټرک ډرایورنګ لایسنس یې اخیستی دی. نه پوهېږم چې په کومه طریقه به یې اخیستی وي چې ځکه دلته په هایوې باندې په رانګوې باندې تللی دی، یعنې هغه ځای ته چې لیکلی وي چې ډو ناټ انټر، یعنې دوه لارې چې یو ښي لاس دی بل چپ لاس دی، دا د خپل لاس یې پرېښی دی، دا بل لاره کې دننه شوی دی چې هلته هایوې پټرول د لینکل کاونټي لخوا هایوې پټرول دغه کس یې درولی دی او ورته حتی هغې اعتراف وکړو چې وایي موږ نښې نښانې ورته وښودلې د ترافیکو، هغه یې هم ونه شو کړی چې موږ ته ووایي چې دا څه شی دی. حتی انګلیسي باندې نه پوهېده، موږ به ورسره انګلیسي کوو، انګلیسي نه پوهېده. به ترافیک هغې ته ټکټ ورته ورکړی دی، هغې نه وروسته آیس ته یې معرفي کړی دی، آیس ته یې راپور ورکړی دی چې دغسې مهاجر په دغسې شکل باندې دلته موږ نیولی دی او هغې ته یې راپور ورکړی دی، شاید هغې ته دا تسلیم کړي. نو دغسې حالات وګورئ چې ډېری مهاجر دي چې یو څو روپو باندې خپل ژوند تباه کوي، خپل ژوند خوشې کوي او خرابوي. ځکه دا د دې معنا ورکوي چې د ډېرو پیسو د خاطره حتی هغه به په کوم طریقه باندې دغه ډرایور لایسنس یې اخیستی دی، کمرشل ډرایور لایسنس به یې اخیستی دی، هغه خدای پوه شه چې مثال دا د پیسو له طریقه یې اخیستی دی، دا کوم بل طریقه یې اخیستی دی، دا خدای ته پته دی چې څه رقم دا کامیاب شوی دی. ځکه چې یو کس چې په انګلیسي باندې نه پوهېږي هغه هېڅکله نشي کولی چې د کمرشل ډرایور لایسنس هغه ترلاسه کړي، ځکه چې هغې کې 3 ټیسټه موجود دي. که چېرته ته هغه 3 ټیسټ هم ته پاس کړې، هغې نه وروسته ته سکول ته ځې، هلته سکول کې هم تا نه انګلیسي غواړي، یو میاشته پورې مثال سکول وي، مکتب وي چې هلته به هغې کې ته دغه کې آخر کې هغې کې به بیا هم ټیسټ ورکړې، ته باید داسې وغږېږي چې سم روانه پښتو چې موږ تاسو وغږېږو په دا شکل باید ته وغږېږي. اوس د دغې ژوند هغه دی لاړو خراب شو، دا اوس به آیس ته معرفي کوي، آیس به دې نه ډرایور لایسنس او دا شیان اخلي، هغې نه وروسته به دې باندې دوی به تحقیق کوي چې دا په کوم طریقه باندې دغه لایسنس یې ترلاسه کړی دی، دغه کمرشل ډرایور لایسنس یې په کومه طریقه یې ترلاسه کړی دی. دغه ټول شیان به آیس اوس لټوي او آیس به ګوري چې مثال څه کولی شي. نو دوستانو کوشش وکړئ دا د ډېرو ګټو څخه تېرېږئ، هغه ګټې چې مثال ته یې کولی شي او ته ورباندې حاکمیت لري او ته ورباندې مهارت لري، هغې څخه استفاده وکړه. دا د ډېرو ګټو په ناوړه لاسته راوړل یا مثال په غیر قانوني باندې لاسته راوړل همدغسې ټرک ډرایورنګ زیاتره زموږ افغانان هم دي. زه داسې نه وایم چې څوک دې نه ډرایورنګ نه کوي یا څوک دې ټرک نه چلوي، دا غریبي ده، په هر څه کې شرم دغه نشته دی، خو یو شی چې باید کوي هغې باندې باید مهارت ولري، د هغې باید ته هغه کوم ریکوایرمنټ چې دي هغه باید ته پوره کړي. ځکه د دولت له خوا نه وروستی چې کله ولسمشر ټرمپ رئیس جمهور شو نو اولنۍ خبره دا و چې باید هغه کسان چې په انګلیسي نه پوهېږي هغوی باید ټرک ډرایورنګ ونه کړي، هغوی باید ټرک ونه چلوي، ځکه دا خطرناک پېښېدی شي، ځکه چې دا ډېره غټه موټر دی او چې چا سره ټکری حتما 2 او 3 څلور ګاډي هېڅ تا ته معلومېږي نه همداسې ورباندې خېجي او هغې خرابوي، د خپل ژوند هم خرابېږي او د هغې بل مقابل لورې ژوند هم خرابېږي. خصوصا بیا دغسې حالات چې راپېښېږي چې بیا اوس وګوره دغه مهاجر دی د سومالیه دا د په ټولو مهاجرو باندې دا تاثیرات ګرځوي، د دې افیکټ یا تاثیرات ټولو مهاجرو په اسنادو باندې دی، د ټولو مهاجرو په ډرایور لایسنس باندې دی. نو داسې شکل څه په درخوري، دغسې حالات حتی ټول مهاجرو ته صدمه رسول دي. نو تاسو کولی شئ نور کارونه وکړئ، که چېرته بیا هم تاسو انګلیسي ښه ده، تاسو انګلیسي کولی شئ ویلی شئ، په نښو نښانو باندې په ترافیکي دغه باندې تاسو پوهېږئ، په هغه صورت کې تاسو کولی شئ چې وکړئ ټرک ډرایورنګ وکړئ، ښه غریبي ده. خو چې که چېرته تا ته انګلیسي زده نه وي نو ته کولی شئ چې 6 میاشتو کې ته کوشش وکړې انګلیسي زده کړې، بعد د هغې نه دغې فیلډ ته لاړ شئ، دغه مسلک ته لاړ شئ. نو دغه زما یو عامه پوهاوی ویډیو ده، کولی شئ چې دا هغه ټرک ډرایورانو ته ورسوئ، هغه ټرک ډرایوران چې ستاسو انډیوالان دي هغوی په انګلیسي باندې پوه نه دي، هغوی په انګلیسي خبرې نشي کولی، نو هغه وخت تاسو کولی شئ چې دغه ورته واستوئ چې هغوی دغسې حالات څخه خبر شي، مخکې نه هغوی هغه آمادګیانې باید ولري، آمادګي باید ولري او بیا خصوصا احتیاط باید وکړي چې تاسو چېرته ځئ او که چېرته تاسو ټرک ډرایورنګ کوئ، شپېلې خوا نه کوئ، د ورځې له خوا نه کوئ، حتما ضرورا تاسو باید خوب وکړئ، ورسره خوب باید وکړئ، زیات
موټر ډرایوران دي چې ځان باندې سختي راوړي خوب نه کوي نو هغه صورت کې وګوره چې ټکر یې وکړو هغه صورت کې وګوره چې یو بل چا سره ووهو یا ونې سره ووهو یا چېرته یې چپه کړو چې هم ځان ته یې صدمه ورسو هم خپله مالي هم ځاني هم هغه کمپنۍ ته زیان ورسو چې هغې دغه ټرک ورته ورکړی دی هغې ورته دا باور یې کړی دی چې دغه ټرک ډرایور دی نو دغسې حالاتو څخه ځان وساتئ دغسې وایي لږ وخوره تل وخوره لږ خیر دی کم وخوره کار وکړه زحمت وباسه همداسې خدای پاک برکت اچوي ډېرېږي نو دغه ویډیو کولی شي چې د ټرک ډرایورانو ته لاس په لاس کې شریک کړي نورو فامیل دوستان چې څوک غواړي چې ټرک ډرایوینګ ته لاړ شي دغه ورته واستوي تر څو چې دغسې حالاتو څخه خبر شي بیا هم مننه ژوندي اوسئ تر بل ویډیو پورې په خدای مو سپارم سلامت اوسئ سلام علیکم